السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د درس دریم برخې ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظیم. او ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، کوم خلکو چې پر دې کتاب باندې ایمان راوي او له هغه سره سم خپل عملونه اصلاح کړل، هغو ته زیری ورکه چې د هغو دپاره داسې باغونه دي چې ترې لاندې به یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا د میوو ته ورته وي. کله چې کومه میوه د خوراک دپاره هغو ته ورکړل سي، نو هغوی به وایي همدغه میوه د دې څخه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړل سوې وه. د هغو دپاره هلته ډېرې سپېڅلې ښځې او هلته به د تل دپاره اوسیږي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله جل جلاله د دې څخه هیڅ کله شرم نه کوي چې د ماشي، یعنی زموږ تاسو په اصطلاح باندې د غوماشي یا د دې څخه هم د کوم زیات حقیر شي مثال راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي، هغوی د دې مثال په لیدو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغه د رب د خوا راغلی دی. او څوک چې کافران دي، نو هغوی د دې مثال په اورېدلو باندې وایي په داسې مثال راوړلو سره د الله جل جلاله اراده څه ده. په دې شان الله جل جلاله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لار ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه خلک چې د الله جل جلاله عهد د ټینګ تړون څخه وروسته ماتوي، او الله جل جلاله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غورځوي او په مځکه کې فساد خپروي، په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتوکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تاسې څنګه له الله سره د کفر چلند غوره کوئ، په داسې حال کې چې تاسې بېروحه واست، هغه تاسې ته ژوند درکوي، بیا همهغه ستاسې ساه اخلي، بیا همهغه دوهم ځل تاسې ژوندي کوي، بیا د همهغه لوري ته ستاسو ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. همهغه ذات دی چې ستاسې دپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا د اسمان خواته توجه وکړل، 7 اسمانونه یې برابر کړل، او هغه د هر څه پوهه لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم د هغه وخت یادونه وکړه چې کله ستا رب فرشتو ته ملایکو ته وویل ول زه په مځکه کې د یو خلیفه پیدا کوونکی یم. هغو عرض وکړي آیا ته په مځکه کې داسې یو څوک ټاکې چې د هغې نظم خراب کړي یعنې د مځکې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي، ستا له حمد او ثنا سره پاکي او ستا دپاره سپېڅلې ستاینه خو موږ بیانوو. الله جل جلاله وویل زه په هغه څه باندې پوهیږم چې تاسې پرې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. د هغه وروسته الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه وښول. بیا یې هغه فرشتو ته وړاندې کړل هغه نومونه. ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران سي نو د دې شیانو نومونه راته ووایاست. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هغوی عرض وکړي د نیمګړتیاو څخه خو پاک یوازې ستا ذات دی، موږ خو صرف دومره پوهه لرو چې تا موږ ته راکړې ده. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د حکمت خاوند یوازې همدا ته یې.